قسم دې بادشاهانو کورونه پرې غوستي دي. عبدالله ابن مبارک بادشاهي پرې غوستې وه، بادشاهي نو یو ځل ورپسې خلک رال ویل جي ګوره دې ته څه ضرورت دی، د ټراټ جامې دي اچولي د سمندر په غاړه باندې ناست دی، په دې باندې څه کې هلته هم مونځ اودس کېږي او هلته هم هر څه کېږي. ویل نه زما هغه بادشاهي نه ده په کار. نو ویل دې کې څه دي؟ نو داسې یو ستن وه، یو ستن ورسره وه او ده پې خپل هغه کمیس ګنډلو، وایي هغه ستن یې داسې دریاب ته غوځار کړه او بیا وویلې وایي میانو ما له خپله ستن راکئ. وایي یو مۍ راوچت شو، د سرو زرو ستن یې په خوله کې نیولې وه چې ها دا واله. ویل نه ما له خپله ستن راکه. وایي بل مۍ راوچت شو، د چاندۍ ستن یې په خوله کې نیولې وه. ویل نه ما له خپله ستن راکئ. وایي بیا اخره کې یو مۍ رالی، هم هغه ستن چې کومه ده غورځولې وه هغه یې وله ورکړه. هغه خلکو ته وایي دا بادشاهي په کار ده که هغه بادشاهي. هلته مې انسانان نه مني، هلته را سره خپل ګورنران دوکه کوي، خپل پارټۍ والا خلک را سره دوکه کوي او خپلې پارټۍ کې راته لوټي جوړېږي، هلته راله ووټ راکړي، هلته بلې پارټۍ والا سره بیا خبرې کوي، خپل کسان را سره غداري کوي او دلته مې زناور هم خبره مني. کومه بادشاهي ښه ده؟ هغه ویل دا مجذوب سړی دی، به ده سره کار مه لرئ، دا په دې خوشحاله دی. د هارون رشید زوی، هارون رشید مشهور بادشاه دی، تاسو ته پته ده. د هغه زوی هغه ساده باده ګرځېدو، کله به یې کمیس شلېدلی، کله به وړه کپړه. نو داسې مجلس ته به چې رالی، حالانکې هارون رشید خپله ډېر نیکعمله بادشاه تېر شوی دی. هر کال به عمره، دویم کال به حج کو، 100 کسان به ځان سره فری حج له بوتلل، د ورځې به 12 سپارې تلاوت کو، 100-200 رکعاته به نفل مونځ کو او ډېر زیات جړه والا کسو، ډېر به یې جړل. خو عزتمندو د ده زوی د ده نه زیات ولی الله. یو ځل ورته پلار وایي بچیا ټیک ده نیک عمل هر ځای کې کېږي، ته ګوره دلته راځي، دلته پارلیمنټ کسان ناست دي او دا ما سره وزیران ناست دي، نو ته دې ټوپۍ ته دې وګوره، دې کپړو ته دې وګوره، ته داسې ولې کې؟ هغه ته پلاره زما دقه بس لباس دی، دا ظاهري لباسونه د قبر چینجي د انسان نه اخري، د انسان خپل عمل د لارې مل دی هغه په کار باندې راځي. بیا ورته پلاره ته په ما شرمېږي که نه؟ بس زه به ستا دا ګودر پرېږدم او ستا دا کور به زه پرېږدم. وایي چې روانېدو نو داسې یو مرغۍ ناستې وه، مرغۍ ته یې اواز وکړو، مرغۍ دې خوا راشه. وایي داسې لاس یې ورته ونیو، هغه مرغۍ د هغه په لاس باندې کېناسته. خلکو ته ظاهر کړه چې اصل بادشاهت دا دی، دا ته چې کوم بادشاهت کې دا ظاهري بادشاهت لاړې. دا تفسیري واقعه ده، شیخ ذکریا رحمت الله علیه فضایل صدقات کې لیکلې ده، تاسو ته مختصر شان بیانو. د بادشاه وخت زوی دی، راشه نن د گورنر د بچي ټیس په ډبلۍ نه ماتېږي، نن د ملک صاحب د زوی ټیس په ډبلۍ نه ماتېږي، نن چې هسې لږ نوی واسکټ واچوي، نوی پکول واچوي، وروره سار یو شان روان، اوس په لاره کوږ کوږ روان دی، هغه واسکټ پکې تبدیلي راوستی، هغه بوټانو پکې تبدیلي راوستی ده. د اوچې کونې مستي ده، زمونږ مور به ویلې د اوچې کونې مستي ده، یعنې څه نشته په دره کې نه لګي، بیا مستي ده. دا حالت دی. هلته د بادشاهي وخت زوی دی، لاړې د پلار محفل یې پرېغوستو او داسې ځي ته لاړې، بغداد ته لاړې، بل ځي ته لاړې ښار ته. هلته یو بزرګ دی، ابو حامر نوم دی، هغه وایي زه یو ځل لاړم چې ومې کتلو نو په ګیلکارانو کې په دیاړیمارو کې یو ښایسته هلک ناست دی، یو شهزاده. وایي ما چې دا هلک به بوځم نو دا به لږ کار ښه کوي، همې چې ځان سره بوتلو، هغه راته وایي مخکې نه را سره پیسې خبره وکړه. وایي ما ورته دومره پیسې به در کوم. وایي نه ماله به دومره راکړې، کمې یادې کړې. وایي ما ورته چې زه دله زیاتې در کوم. وایي نه زیاتې نه الم که نه، بیا به مې هلته چیړې، زیاتې نه الم. وایي ما ورته چې زیاتې ولې نه الې؟ وایي په دې یو پیسه باندې زما ضرورت پوره کېږي، نور رانه هسې پرتي، نو بیا را سره غم یې د دې پیسو چې په دې به څه کوم. داسې خلک هم شته عزت. نو بهرحال هغه مې ځان سره مې بوتلو، ما چې داسې سړی به راته وایي ما دوی چې د مونځ ټایم کې به کار نه کوم. ګورې نن قسم دی موږ ته د اماراتو نه خلک ټلیفونه کوي، د سعودي عرب نه ملکونو نه خلک ټلیفون نه کوي، هغه ملکونه چې د الله په نوم د الله دین دغه ځای نه را شروع شوی، د هغه ځای د کمپنۍ مشران مسلمانان او ځان ته اسلام پسند وایي او اسلام د دې ځای نه شروع شوی دی او عزتمندو مسلمانانو له د مونځ ټایم نه ورکوي. وایي دا د خپل کار دی، وروره مونځ کول د خپل کار دی. دا حالت دی دلته عزتمندو کمپنیانو کې. هلته چې کوم دی مسلمان عالم ګیره نشي پرېغوستی د مسلمانانو په ملکونو کې. دا حالت دی د امریکې نه مرعوبه او د نورو ملکونو نه مرعوبه خلک، داسې عرب چې د خپل امام ګیره حفاظت نشي کولی. هلکه ګیره کې تا ته بم ږدي ظالمه، عالمانو ته ګیرې نه پرېږدي. زمونږ عالمان ډېر واپس راغلل،
او په ډیرو باندې ګیري الته کلې کړي موږ ته به مونځ کوئ د ګیري نه سله یارېږي او په ګیره باندې غزور نه ختمېږي دا حالات دي وی دا ځان سره بوتللو ډېر کار یې وکړو چې ماښام رالم ډېرې زیاتې پړۍ جوړې کړې وې او دیوال یې ډېر خېجولی و او ما ته وایي زه هفته کې یو ځل کار کوم په سبا چې رالم چا نه مې تپوس وکړو وایي هغه هفته کې یو ورځ مزدوري کوي بس اکه بیا ټوله هفته خوري وی بیا مې هفته ته انتظار وکړو چې یار دوی سړي ډېر زیات کار کړی دی بلې هفتې په ورځ باندې چې بیا رالم بیا سړی ناست وی بیا مې ځان سره بوتلو وی بیا ورته حیران شوم چې دا هلک کار ډېر زیات کوي وی داسې ورته پټ شوم چې دا څه کوي وی قسم دی وی کله به چې هغه خښته کېغوستله وی دغه بیا کېغوسته چې کله به دغه واچولو سیمټ او دغه مساله به یې واچوله په دیوال باندې وی خښته به په خپله راوچتېدله او په غزي باندې به کېغوستل کېده داسې مزدوران نن د مزدورانو بیماني وګوره عزتمندو د مزدورانو بیماني قسم دی دا لوی سیاستدان به دنه هېر شي د روپۍ په څلورنې مزدورۍ کې چې کوم دی دوی غلا کوي د مولا نه غلا کوي ما کور جوړ کړی دی راشئ زه پکې اوچت دی څه پکې لاندې اوبه پکې اوس نه وځي او د خوښې پیسې مې وله ورکړې او خوراکونه مې پې کول دا حال دی عزتمند نو دا حالات دي وایي چې دا مې وکتل وایي توبې مې وویستې چې دا خو د الله بزرګ دی او زه پیدا کېدی دغه کومه د خټو لوټو کار کو وی بیا چې کوم دی بلې هفتې ته مې بیا انتظار وکړو وی چې لاړم وی بیا نه و سړی وی چا راته مې تپوس وکړو چې فلانې سړی څه شو وی هغه ځنګل کې پروت دی بیمار دی غریب روجې به یې نیولې قرآن به یې ویل پیسې به یې اخېستې خوراک مې نه کولو ځان یې بدن خراب تراب کړو وی بیا هلته ورغلمه چې ورغلمه نو ما ورته وویل چې ګوره په ځان دې سخته تېره کړې وی ما ته وایي دا بدن به هسې په قبرونو کې چې کوم دی دغه خوري او ده به دا شعرونه کوي تروعني الجنائز كل يوم ويحزنني بكاء النائحات وی ما د جنازو د اوازونه نه دي ښځې چې کومې اوازونه کوي وی دا مې ډېر جړی وی چې کله د جنازې کټو ګورم ما باندې وی لړزان لګي او کله چې په جنازه باندې جړېدونکې ښځې وګورم زما بدن رپېږي دا شعرونه به ډېر او بیا دې ملګري ته وی یا صاحبي لا تغترر بالتنعم فإن العمر ينفد والنعيم يزول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول ویا زما ملګري دومره پروا مه کوه تا ته م یو نصیحت کومه دا مه وایه رنګ دې زیړ شوی دی سترګې دې ننوتې دي دا خبرې په انسان باندې هسې م راځي چې په کور کې ناست یم بیمار شي داسې حالت ورته جوړ شي ډاکټر صاحب دې خراب دی هغه هم داسې حالات دي لاشه د جرنیل مشرف شکل نن وګوره د کتلو لایق نه دی هر چا باندې داسې کېږي هغه جرنیل چې د هغوی په یو په لاسونو کې څومره پاور و نن راشه هغه خپل لاس رپېږي نشي ټینګولی دا حالت په هر چا راځي یا صاحبي لا تغترر بالتنعم دا درته ووایم چې د دنیا په نعمتونو چېرته دوکه نه شي فإن العمر ينفد والنعيم يزول دا نعمتونه یو ځل ختمېږي او دا شان چې کوم دی د انسان عمر هم یو ځل ختمېږي وإذا حملت إلى القبور جنازة چې کله قبرستان ته یو جنازه اوچت کې فاعلم بأنك بعدها محمول نو دا سوچ مو سره کوه چې سبا به دقه شان زم د چا په اوږه باندې را روانې دا سوچ ضرور کوه نو بهرحال عزتمندو وی بیا ما ته ویل چې زما زنکدن نږدې دی نیکانو خلکو ته الله ښي دا وګوره زموږ مفتي زرولي خان صاحب وفات شو یو څو میاشتې مخکې بیان و انور شاه خپل زوی ته زما وایي ژوند ډېر نږدې دی او ما ته خپله لاره ډېره تنګه ښکاري او ډېره راته کوتاه ښکاري کمه ښکاري داسې عالمه الله رب العزت پې مخکې نه زما مور بیبي مړه کېدله نو یو ورځ مخکې وایي ما ولمبوئ خدای پاک حیران به شي ته بیمار یې وایي نه ما ولمبوئ چا به داسې عجیبه خلک الله رب العزت هغوی سره د نیکۍ معامله کوي دا عمران بینما د والد محترم عجیبه خبرې اورېدي خلک یې خوبونو کې یو ناشنا انداز کې ګوري یو ښکلی سړی و چې تا به ورته کتل ستا سترګې به خوشحالې دي پاک سړی ښکلی سړی نوراني مخ دقه عملونه په کار باندې راځي نو وی ما دا د هارون رشید زوی داسې غی کې راونیول ما ته ما غی کې مه نیسه ما ورته سړیه مرې خیر دی که نه دی غی کې به به یې پنډۍ بدل دا سر وایي نه دقه کاڼي باندې زما دا سر کېده ځکه په قبر کې به په دقه کاڼو باندې زما سر پروت وي ستا پنډۍ به هلته نه وي واپس یې وایي سر ښکته کړه په کاڼي باندې او خښته باندې خپل سر کېوست او بیا ما ته وایي چې ما سره ټایم نشته دی او وخت مه ضایع کوه ما خو نه پېژنو چې دا د بادشاه وخت زوی دی ما ته وایي چې داسې چل به وکړې
چې کله قبرکن باندې قبر وکني نو زما دا یو لوټه ده، دا ما سره جانماز دی، دا ما سره دا سامان دی، دا به هغه له په اجرت کې ورکړي. وایي مور دی چې زه به ورکړم. ویل نه، ما د پلار پیسې نه دي خوړلي، نو ستا پیسې نه خورم. دغه لوټه او دغه څیزونه به قبرکن له ورکړي. یو څیز ما سره دی، یا ګوتمه او یو څیز بل و. وایي دا به هارون رشید بادشاه ته ورسې سره، خو هغه له به لاس په لاس باندې ورکړي. وایي په دغه ټایم کې ما ته اندازه وشوه چې دا خو د هارون رشید ته خاندان دی. وایي کله زه هغه له لاړم نو هغه داسې سفر باندې روانو چې واپس رالی ما سره کېناستو. وایي ما چې کله ګوتمه مې ورته په لاس کې کېغوستله، وایي سړی په کړیکو کړیکو په ژړا شو هارون رشید. وایي زما زوی زما نه جدا شو. ما ورته ویل چې او ما ته وایي زما زوی تا لیدلی؟ وایي هو. وایي څه به یې کول؟ وایي ما ورته چې ستا زوی به د خټو لوټو کار کو. د په کړیکو کړیکو په ژړا شو چې بادشاهي وخت زوی د خټو لوټو کار کوي، څومره به خفه کېږي هغه باندې. موږ په خپل بچي باندې عزتمندو، زه ملا سړی زما په خپل بچي باندې د خټو لوټو کار نه پیرزو کېږي، د یو عام سړي نه پیرزو کېږي. الله دې کوم کسان چې د خټو لوټو کار کوي الله دې دوی له ښه کاروبارونه ورکړي او الله دوی خوشحالي نصیب کړي. وایي نو بیا وایي هارون رشید ما ته غوسه شان شو چې ظالمه تا ته پته ده تا زما په زوی باندې د خټو لوټو کار کو، تا نه پېژاندو. وایي داسې راته نه چې دا د بادشاه زوی دی. وایي تا ته پته نشته دا د عباس رضی الله تعالی عنه د خاندان بچی دی، دا خو د پیغمبري خاندان بچی دی، دا خو سید دی. تا د سید، تا د عباس او د پیغمبر په اولاد باندې د خټو لوټو کار کول. وایي ما ورته قسم دی ما ته پته نه وه چې دا د بادشاه زوی دی. د مرګ په وخت کې زه په دې باندې پوه شم چې دا د بادشاهي وخت زوی دی. نو بهرحال عزتمندو ګوره د بادشاهانو زامنو او خپل هغه عیش او عشرت او هغه څیزونه یې ټول پرېغوستل. او نن راشه عزتمندو د ګاډي چې ګاډی چلی او ټماټر خرڅوي، د هغه د زوی نه تپوس وکړو، د هغه د خیالاتو او د هغه د منصوبو او دا فیسبوکي هلکان او دا د چینلو هلکان او د هغوی خیالات او خبرې واوره. حضرت علی صاحب وایي قبرستان ته لاړو، چې قبرستان ته به لاړې نو هلته به اعلان کو یا اهل القبور، ای د قبرونو والو څه حل خو وایي که نه، دلته څه چل کېږي. کله به سره کومیل رضی الله تعالی عنه بیا به یې قبرونو والاو تاسو خو حل نه وایي، زه به درته یو څو حلونه ووایم چې دلته دنیا کې څه کېږي. یا اهل القبور اموالکم قسمت، ای د قبرونو والا خلکو تاسو چې کومې پیسې وروسته پرېښې وې او جایدادونه دوکانونه هغه ټول لړ ټوټې ټوټې شو، تقسیم شو. ستا څلوېښتي لا نه ده شوې، ښځه خپله حصه غواړي. وایي زه د بل خاندان یم ما له خپله حصه راکړه. موږ له مسلې راځي ښځې راشي یقین وکړه داسې کنځلې او داسې ردې بدې وایي چې حیران به شي. ته ورته ستا خو مېړه مړ دی، ستا خو خاوند مړ دی او ستا خو لاله سوځي نه شوي. نه دا خلک ما له بې حصه نه راکوي، خاوند په بلا وله ما له خپله حصه راکړه. داسې خبرې کوي. دا هغه ښځې چې تا ته یې ویلي چې ستا مرګ دې راته خدای نه ښیي او ستا د مرګ نه پس به زه بل واده نه کومه. اموالکم قسمت، راشه مشر زوی دی وایي ما له غټه حصه پکار ده. د پلار څلوېښتې ته انتظار نه کوي، د مور عدت ته انتظار نه کوي چې زما مور باندې به 4 میاشتې او 10 ورځې لا د خاوند هغه غم پروت دی. د مور عدت ته نه ګوري، د مور څوک ته نه ګوري، د مور غم ته نه ګوري. زه مشر یم، زما کارونه بند شوي دي، ما له خپله حصه راکوي زر کوئ. کشر چې کوم دی نور نیغ نیغ کېږي. هلکه دا مشر روح خو ستا د پلار په شان دی. زما خپل پلار مړ شوی دی، زه نور پلاران نه منمه. داسې قصې زمونږ د سترګو مخامخ کېږي. زه نور پلاران نه منمه، زما مغه یو پلارو، ما د حصه پکار د حصه. ته به که دا د ګټلې ده، هلکه دا خو هغه بابا ګټلې ده. ښه دا لا پرېږده هغه کسان چې کوم کسان په ژوند باندې خپل پلار راکاږي، ما له حصه راکړه. هلکه د څه شي حصه درکړه؟ پلار خو د ژوندی دی، ما له حصه راکړه. د څه حصه راکړه؟ چې کله انسان مړ شوی نه دا خو د هغه مال دی که نه، هغه ګټلی دی. ستا پکې د حصه دی کمې را پیدا شو. پلاران په دې وخت کې ځوانان هلکان عدالتونو ته راکاږي وایي ما له پلار حصه نه راکوي. هلکه حصه خو د مرګ نه بد شروع کېږي. گویا کې ده په زړه کې ویلي چې زموږ دا پلار ختم دی، دا مړ دی. داسې بچو له حصه ورکړي نو ستا ته به د مرګ نه پس څه دعا وکړي چې دا په ژوند باندې ستا په مال باندې عدالت ته راکاږي. وی اموالکم قسمت، علی درته اعلان کوي ای قبرستان والا واورئ ستاسو مالونه ټوټې ټوټې شو.
ستا هغه ګران زوی هغه چالاک زوی چې تا به زما دا زوی ډېر چالاک دی ته چې کله د لمبولو په تخته باندې پروت وې هغه د نسټام پیپر باندې هلته ګوته اغستې ده ټول یې چپه کړي تا دا چالاک دی ما ته دا ډېر ګران دی دا ډېر هوښیار دی د ډېر تعلیم کړی حقه تعلیم یافته زوی دی چې کله ته په تخته باندې پروت وې خلکو ویلې که پلار ته جاړي هغه دنه په سټامپ پیپر باندې په مړي باندې چې کوم دی دستخط وکړل او ګوتې دنه ولګوله داسې کارونه خلک کوي ودیارکم سکنت اے قبرستان والا واوري ستاسو هغه ماڼۍ ستاسو هغه کاټیج ستاسو هغه محلات ستاسو هغه کچه کورونه راشئ نن نور خلک په هغې کې آباد دي ستا بچو کې بې اتفاقي راله لاړ هغه سروالي بروالی ګرځي او نن ستاسو په کورونو کې نور خلک آباد دي ونساؤکم زوجت اے قبرونو والاو ستاسو ښځو نور مړونه وکړه اے ښځو تاسو خو مړې پرتې ستا خاوند به چې کوم ډیلاګ تا ته ویشتل ستا نه پس به زه بلې ښځې ته ونه ګورم او زما سترګې ستا نه بغیر به بل چا ته اوچتې نشي راشه نن بیا هغه سینګار شوی دی بیا کیسه خانې جنګیر پورې کې ګرځي بیا ځان له نوی واسکټ علي د دریو ښځو خاوند ما د جنګیر پورې په بازار کې ولیدلو چې درې ښځې لا ژوندۍ وې او څلورمه ښځې مړه شوه او د هغې عدت نو تېر شوی هغه په جنګیر پوره کې نوي بوټان ځان له اغسته درې ښځې ژوندۍ وې د څلورمې ښځې دپاره ما په خپلو سترګو ولیدل دا داسې دور د عزتمندو ونساؤکم زوجت ستا ښځه چې تا ته ستا مرګ دې راته نه ښیي راشه بیا یې سرخي پوډر لګولی دي بیا ډولۍ کې ناسته ده بل ته لګې دی ودیږي اوس ورته خلک دا نه وایي چې دا د پلانې ښځه ده اوس خلک وایي ناوې را روانه ده دا ناروا نه دي داسې خبره نه ده خو دا د دنیا هغه بې وفایي درته بیانوم دا ناروا نه دي ښځې ودول هم پکار دي د انتظار نه یې کول پکار چې قبرونو ته کښي دا د پښتنو غلطه خبره ده خو هغه بې وفایي درته یادوم هغه ډیلاګ چې موږ یو بل ته ویلو هغه درته یادوم من کې هر یو انسان ځان له یو اداکار دی یو فنکار دی خو کله تاسو ځان ته یو ورځ خپل موبایل ولګوئ او ټوله ورځ خپلې خبرې ریکارډ کوئ او ماسخوتن بیا خپلې خبرې واوره د ټولو نه لوی دروغجن به م ته د ټولو نه لوی دوکمار به م ته د ټولو نه لوی دومخیز به م ته او د ټولو نه لوی اداکار به م ته هر سړی خو چېرته خپلې خبرې موږ نه دي اورېدلي نم ریکارډ کړي نو اے قبرستان والاو و اولادکم حرمت ستاسو اولاد نن یتیمانان شو هغه ماشوم چې تا به بوتللو دکان ته او کله به دې وله ګیم اغستو کله به دې وله سپلۍ اغستلې نن راشه د هغه ماشوم په سر باندې څوک لاس اغوستونکی انسان نشته هر څه ختم شو ودیارکم سکنت ونساؤکم زوجت واولادکم حرمت دا ارس واموالکم قسمت بے بے ویلی اے قبرستان والاو ستاسو خبر خو ما تاسو ته درکو اے د قبرستان والا خلکو لږ بل ته هم خبر راکړئ چې د دې تورو خاولو لاندې څه کیږي ډېر به وجړل ګیره به یې لمده شوه کومیل رضی الله تعالی ته یو ځل وایي ای علي صاحب دا خلک خو خبرې نشي کولی وایي ما ته هم پته ده دوی خبرې نشي کولی او قسم دی که دوی خبرې کولی شوې دوی به یو خبره کړې وې چې بهترینه توخه بهترین عمل دی شب گور خواهی منور چو روز ایجا چراغ عمل بر فروز که د قبر رڼا غواړې دلته ځان سره ډیوه یوسه هلته ډیوي نشته هلته د ډیوي تیل کار نه کوي هلته جنریټر یو پی ایس نشته وی دوباره دې راتله نشته په دنیا نن دې وار دی دروغ کړي که رښتیا تیر ساعت په شان د مړي د لحد دی مړی چا دی ژوند دی کړی په جړا د عمل په ځای به دا پوښتنه نه وي چې ته زوی یا نوسی د فلا په خپل ځان ښېګړه وکړه غره مشه په ښېګړې د ابۍ او د دادا هغه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي هغه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک یې څه کاندي ښایست د مور او نیا ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا
اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عزت مندو اوس په بشیر جان ارمانی راځي یو دوه ناتونه به تاسو ته وي خو تاسو څنګه چې ما تاسو هغه نو ما تاسو ته بیان وکړو چې سبحان الله او الله اکبر आवाज به سره تیز आवाज سره وای یو ځل ټول وای سبحان الله یو ځل به سبحان الله دا تیز आवाज کې بدته سبحان الله وای دوی به ان شاء الله به تاسو ته خپل आवाज کې خپل ناتخوانی پیش کړي.